په هیواد کې امنیت په پوره ډول تامین ده. بعید کالا را جور کردی؟ چند جوره؟ چند که یک دانه یا زیاد؟ یک جوره جور کردی یا زیاد؟ 4 جو. امنیت بیخی دیگه شکر خدا از کل افغانستان بیخی مردم خوب است. از داخل شهر خو بیخی داخل شهر شما دکانایتان تا چند بجه باز میباشه؟ ما شب تا 3 باز است. خوشحال موږ دا اختر ده خوشحالي اختر ده مسلمانانو هم دا اختر ده. مجاهدین د سهار او در ماښام او د ماښامه څخه تر سهاره پورې د دوی په خدمت کې ولاړ دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د لایزال رب په سپېڅلې نامه قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ اختر ته په شمار څو ورځې پاتې، نو زه راغلی یم د کابل منډوي سیمې ته. دا چې تاسو په تصویر کې ګورئ دلته څومره هیوادوال راغلي د اختر لپاره چمتووالی نیسي. دوی د خپلو کورونو لپاره، د خپلو ماشومانو لپاره د اړتیا وړ توکي په بازارونو کې پیري. سلام. وعلیکم. نام چیست؟ سحر. بلند گپ بزن سحر جان. خوب؟ خوب. اینجا امروز آمدی چی خریدی تا آنوز؟ چی میخری؟ نخود میخریم از سیمیانک کلچاوی ها. با خود چی میخری؟ او را خود خانم میخر برد، مادرت هم میخره، پدرت هم میخره. با خود بوتیا. چی خریده برد تا آنوز؟ بود خریده؟ دیگه چی خریده برد؟ بود خریده دیگه چیز نخریده تا بود. بعید کالا را جور کردی؟ چند جوره؟ چند که یک دانه یا زیاد؟ یک جوره جور کردی یا زیاد؟ 4 جو. 4 جوره بود خریدی؟ چپلی؟ چادر برد؟ آخر کل چیزها رو خودت خریدی؟ دیگه چی خریدی برید؟ بعید دیگه با خود چیز نخریدیم، ما قطعش خریدیم دیگه نخود کشمش یا کشمش و اینا. خود ایره خو میمانا میه به اونا میمانن. به خودت چی خریدن؟ کالا و بوت تی چیزا برات خریدن؟ خریدن. ریکارد است؟ د کابل ښار د منډوي کوڅه ده. تاسو د هیوادوالو جمع جوش ګورئ چې دلته ټول هیوادوال راځي د اختر لپاره چمتووالی نیولی. څوک ځان ته جامې اخلي، څوک د اختر توکي، څوک ځان ته څپلۍ بوټونه. دا چې هیوادوالو څومره آمادګي نیولې ده، دې ټولو سره مو خبرې وکړې. دلته یو ملګری زموږ دی چې د بادام خرڅوي او وایي چې طلا دي، نو د سره به خبرې وکړو. سلام. سلام علیکم. سلام شیخه جوړ بخیر. شکر. نوم دې راته ووایه. نوم وحید وروره. وحیده، ته دا راته ووایه چې د بادامو بیه کې د څومره فرق راوستی؟ والا نن که په نن سال کې ښه ده، بادام ارزان ده، ټول شی ارزان ده. همدا باید چې فارسی بگویم مشکل نیست. فارسی وایه. کل چیز ارزان است. بیادر دیگه مردم است میخره، جمع و جور شیده است. 1-2-3 روز بعید مانده. ما اومدیم زحمت میکشیم که بیادر 4 روپه غریبی کنیم. چطور است در کل وضعیت کارت؟ از سابق که کارت خوب شده یا نه؟ 1000 بار شکر خیر ببینم. امارات اسلامی بدر یک ذره همراه ما همکاری میکنیم. یک 5 دقیقه ما رو روی سرک میمانه که 5 دقیقه یک کار ما میشه دیگه میشه. خداوند از یار راضی باشه. مردم چطور است؟ مردم میان خرید میکنن یا نه؟ 1000 بار شکر است. خدا مهربان است. ما کوشش بندگی خدا میکنه، پروردگار هر چی رضایش باشه همون میشه. از صبح تا هنوز چقدر سودا کردید؟ از صبح تا هنوز یک 15 کیلوی سودا کردیم. زیاد کار کردی ماشاءالله. توکل به خدا، ما زحمت خدا میکشیم. گفتن تو روزی رسان الله است. زحمت تو بکش، خدا مهربان. خدا مهربان است. تشکر.
دو سه روز بعید مانده چطور است خرید و فروش میوه خوش خوبه شکر است سودا میشه مردم میگیره از سابق کداله چقدر تغییرات آمده از سابق که یکم تغییرات آمد اقتصادهای مردم یکم ضعیف شده دیگه خب بازار نیست مقصد بازم شکر است میشه مردم که آمده کل مندوی از مردم پر است یا میرن روزگار مسیحا نمیخرن میخرن دیگه بودش نمیخره دیگه هر رقم از دیگه مردم بازار است بعدش میخره بعدش نمیخره می دو سه روز عید این دیگه از شماست دیگه میوه خشک و کالا خانه باز دیگه بعدن مردم کلی بده والا که روز عید نزدیک است کلی چیز بخرم مردم چطور از قیمت فروشی خونه میگونی نه قیمت فروشی نمیکنیم ارزان فروش هستی مشتری داریم شکر مردم ها والا 2 سال 3 سال پیش خریده بود حالا پیش ما به میگیره همین جای ما هر وقت ما یا از اینکه شما میگن بیا عید است دیگه خب بیا از کلی میخرن دیگه کلی می دیگه خب از این بگو که از صبح تا حال بازار چطور بود سودا شده یا نه خوب بود شکر است خدا مهربان است مردم آمده در کل از امنیت اینجا بگو کوچه مندوی نگاه امنیت بیخی دیگه شکر خدا از کل افغانستان بیخی مردم خوب است از داخل شهر بیخی داخل شهر شما دکانایتان تا چند بجه باز میشه ما شب تا 3 باز است شب تا 12 بجه با 12 بجه دیگه خلق میکنیم پس به در تا 7 بجه تا عید کسی کار ما کس فصلی است در روز عید باز فصل خدا بهتر میشه خوب است در قیمتایش کدام نه اما گرچه ما کس برای ما مصور نرخ شاروالی است باز ما از او کدام پایین تر میتیم یک چیزی که برای از یعنی هموطنهای ما هم یک دستگیری شود دیگه در اینجا شما عمده میپروشین یا مردم که میان رقمش قدم خرید نمیکنه هم عمده است هم پرچون است دیگه هرچی پیش آمد خوش آمد برای ما فرق نداره مقصد حساب است که در کل از امنیتشون بگن اینجا تا دکانایتان تا چند بجه باز میشه دکانای ما تا افطار باز از فضل خدا امنیت خوب است بد نیست مردم می فضل خدا جان بجوش است دیگه سودای عید میبره خوب است کسایی که در خانه شدن نمیان میگه در روز عید در شب عید خرید میکنیم به اونا چی پیام داری اونا باید خرید خود اعمال بکنن دیگه مواد غذایی باز یک چیز است که اعمال اگر نشد او زمان نه گیر میایه و اگر گیر بیایم بسیار قیمت است دیگه چیزی صحیح هم نمیمونه کلش خلاص سوجو و استفاده جو است والله اکثریت خرید خود کده ای که یک تعداد که خرید نکرده یا البته اقتصاد نداشته یا شاید باز کس سمتر تنبل باشه میشوید کلش برای که ما خرید کنیم خب هر وقت خرید به سایست دکان‌ها دریشان باز است بیا ما در خدمتشان هستیم چند بجه دکانتون باز دکان‌های ما تا شام تا ساعت‌های 6 بجه 7 بجه رو باز است برده به خاطر خرید آمدیم خرید به خاطر عید بله چی خریدی تانست تا فعلا خیلی چیز نه میال آمدیم یک 5 دقیقه میشه اینجا کدام چیزی رو خوش کردی یا نه برای فعلا خو نه اومدیم ببینیم دیگه ان شاء الله خوش میکنه چی میگی اینجا چبلی نجیب بوتیک خو ما از طریق آنلاین پیدا کردیم فروشگاه آنلاینشون ما در فیسبوک دیدیم باز مدرسشون اینجا آمدیم بغیر از چپلی برید چه قامدگی گرفتی کالا جور کردی واسکت خریدی کورتی خریدی چی خریدی برید خو پرانتمون هم جور کردیم دیگه واسکت تمام شد ان شاء الله شده فقط چپلی مونده امور میگیریم میریم چطور است وضعیت در کل در بازارهای کابل مثلا در کوچه مندوی در دیگه جای گشتی وضعیت چطور است در عموم خو از سال پیش که خیلی خوب شده چون چند سال پیش که بود خیلی سکوت بود ولی امسال که ما میبینیم شکر خدا هم سایه شارنه و هم کارت 4 و هم شکر خدا مندهی بیروبار خیلی زیاد است کوچه منډی است
له سهار نه تر اوسه به تقریبا څومره کار یاره دا خو نه معلومیږي نه معلومیږي دکان ته مو ماشاءالله څه موږ رش زیات ده که نه نو له سهار نه همداسې خلک راتلل انشاء خلک راځي بس څوکه کله بیروباري کله وي دا خو ورځ ده بیا داسې ورځ راځي چې بیخي دوکان خالي کېږي نه نو بیروبار بیا ډېر وي او نسبت هغه ته حتما طبیعي تغییر به کړی وي اوس اختر ته په شمار 2-3 ورځې پاتې نو په دې ورځ کې به ستاسو کار هم ډېر ولا بالکل ډېر سړی ډېر زیات ستړی کوي او خامخا شپې تر څو بجو کار کوي دکان مو څه وخت تړی که هېڅ نه تړی تقریبا 11 بجو پورې د شپې یو تر 12 بجو پورې دې په خاطر چې بیروباري روژه ماتي نه بعد مشتریان راځي بس امنیت خو دومره خوندي ده چې هره شپه مونږ تر سهار 7 بجو نه تر 12 بجو پورې مونږ دکان خلاص وي بیا اختر په شپه تر سهاره پورې وي او اختر په شپه امنیت خو وینې ښه او د جمهوریت نه مو خلک ډېر راځي خریداري بیخي ډېره ده بازار ښه ټیټ روان دی او هېڅ تغیرات نه دي راغلي دوی سره مونږ خبرې وکړې وای 200 هم تخفیف ورکړی چې غلط دې نه کړي 200 وخت تخفیف ده او یو څه د اختر لپاره او د روزي لپاره ارزانه درکوي نو بس حتما هم دې دکان کې سودا دې کېږي دا دې خوښ کړی ځان ته اخلي که کورنۍ ته نه ځان ته اخلو د کورنۍ لپاره د ماشومان لپاره سودا اخیستې دي ټول انشاءالله څومره آمادګي دې نیولې د اختر لپاره والله بس خپل مطابق وسه پورې خرید دې کړی ورته شکر الحمدلله د روژې تقریبا 2-3 ورځې به پاتې وي اختر ته څومره خوشحاله یې والله ډېر خوشحاله زموږ همدغه اختر ده خوشحالي خو اختر ده زموږ مسلمانانو همدغه اختر ده 2 اختره دي بس دې ته خو ډېر خوشحالېږو د امنیت له اړخه راته ووایه په کابل ښار کې امنیت څنګه ده خوندي دی الحمدلله بس موږ خو ارامه وده کېږو هر څه نه بېغمه یو نسبت نورو کلونو ته سږ کال دغه اختر دغه جم و جوش څنګه دی یعنې زیات شوی کم شوی بازارونه کې نه انشاءالله ښه ده دا مو د بیروبار چې موږ ایران هم خلک روان دي پاکستان هم خلک روان دي خو دې نور هم ټول په خیر راولي او وطن ده همدغه بیروبار همدغسې خوند کوي همدا خوند کوي بازار ښکلا خوند کوي بالکل څه پیغام لري هیوادوالو ته بس هیوادوالو ته خدای دې ټول آرام لري پوه شئ مخکې ټول ته اختر مبارکي ورکوم امنیت الحمدلله خوب است امنیت خوب است جاده مندهی چرا که در داخل جاده مندهی حوزه اول امنیتی پلیس هم هست همینجا دوستا هستن امنیت که خوب گرفتن بعد از مندهی که است تا ساعتای 5-5:30 بجه سرایا باز می باشه بعد از او دکانا قفل میشه هم دکانای مندهی جاده که دکانای بود فروشی است اونا تا ساعتای 10-11 بجه شب به خاطر امنیت خوب است باز می باشن دکاندارا ولس ته دا اطمینان ورکوو دا نن مو غونډه وه مجاهدین مو پر دغه راغوښتي وه چې تاسو د خلکو ته خدمت وکړئ او تاسو د خلکو امنیت وساتئ د اختر شپې دي بیروبار دی خامخا مسافرین خلک چې لرې تللي و هغه راغلي دي د کابل ښار ته نو رش یقیني ډېر سوی دی خو الحمدلله مجاهدین ډېر کوشش کوي شپه ورځ یې پر ځان یوه کړې ده د دوی د اطمینان په خاطر باندې څه رقم چې دوی خپله په کوڅو پر چوکو معنا په بیرو بارو کې ویني مجاهدین د سهار او در ماښام او د ماښامه څه در سهاره پورې د دوی په خدمت کې ولاړ دي دوی دي دغه مجاهدین د ځان دپاره معنا داسې خادمان لکه څومره چې مجاهدین د دوی خدمت کوي دوی دي د دا مجاهدینو د دا نظام شکر ادا کړي قدرمنو لیدونکو راغلی وو د کابل منډوي سیمې ته تاسو د گزارش له پیله تر پایه پورې له موږ سره وکتل چې په هیواد کې امنیت په پوره ډول تامین ده هیوادوال کولی شي چې بازارونو ته راشي خپل د اړتیا وړ توکي وپیري دلته دکانونه حتی د شپې تر 12 بجو پورې خلاص وي هیڅ ډول ستونزه نشته مارکیټونه بازارونه دغه د منډوي کوڅه همداسې نور ځایونه دا ټول په مکمل ډول د امنیت له اړخه خوندي دي هیله دا ده چې دغه شور دغه ګڼه ګوڼه او دغه د بازار ښایستونه د کابل ښایستونه په دغه څو ورځو کې نور هم ډیر شي او هیوادوال اختر ته په بشپړ ډول باندې چمتووالی ونیسي